بسم الله الرحمن الرحیم. هوښیار ماهی. یو ورځ یو ماهیګیر د ماهي اخیستلو لپاره سیند ته ولاړ. هغه خپله ځاله په سیند کې واچوله او هلته کښېناسته تر څو ماهي راواخلي، او هغه وشو کولی چې ماهي راواخلي او هغه یې په بازار کې وپلورل او پیسې لاسته راوړې. څو ورځې وروسته هغه بیا ولاړ چې ماهي راواخلي. هغه په ځالې کې ډېر آوازونه واورېدل. هغه فکر وکړ چې شاید ډېر ماهیان مې رانیولي اوسیږي، خو هغه یوازې یو ماهي په ځالې کې ولید. هغه ډېر حیرانه شو چې څنګه یو ماهي په ځالې کې دی. نو هغه وغوښتل چې هغه ماهي راواخلي. کله چې هغه خپل لاس وړاندې کړ، ناڅاپه ماهي خبرو کولو ته شروع وکړ او ماهي وویل: هیله کوم ما پرېږده، زه پرته له اوبو څخه مړ کېږم. هیله کوم ما پرېږده چې بیرته اوبو ته ولاړ شم. خو هغه هیڅ د ماهي خبرو ته توجه ونه کړه او هغه غوښتل چې ماهي له اوبو څخه راوباسي. خو ماهي بیا وویل: هیله کوم ما پرېږده، که ته ما پرېږدې زه به له تا سره یو مرسته وکوم. زه به سبا ته خپلو ملګرو ته ووایم چې دلته راشي، او کله چې ته سبا ماهیګیري ته راشې ته به ډېر ماهیان لاسته راوړې. ماهیګیر له خپل ځان سره فکر وکړ: واو، څه یو معامله! که زه دا ماهي پرېږدم، سبا به دا ماهي ماته ډېر ماهیان راوړي، ځکه چې هغه خپل انډیوالان له ځان سره زما ځالې ته راوړي او زه به ډېرې پیسې لاسته راوړم. ماهیګیر د ماهي په خبرو باندې باور وکړ او ماهي یې په اوبو کې خوشې کړ تر څو ماهي ولاړ شي. ماهي واقعا ډېر خوشحاله و. هغه لرې ولاړ او نور هیڅکله هم را نغی. بیچاره ماهیګیر په دې فکر چې زه به نن ماهیان ونیسم راغی، خو هغه نه پوهېده چې ماهي ورسره چل کړی دی. دا د ماهي هوښیارتوب و چې خپل ځان یې له ماهیګیر څخه وژغوره او خپلو دوستانو څنګ کې ولاړ او نور هیڅکله هم برته را نغی. نو دوستانو، له دې قصې څخه مونږ دا زده کړ چې مونږ باید تل هوښیار اوسیږو تر څو له سختو لحظو څخه ځان وژغورو. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لایک، سبسکرایب او زنګوله ووهئ.